درنو هېوادوالو، راځئ یوه لنډه قصه به له تاسو سره شریکه کړم. یوه ورځ یوه غرڅه پر لاره روانه وه چې ترڅنګ یې دوه زمریان هم روان ول. دا غرڅه د دې دوه زمریانو څخه نه یارېدله. البته دې زمریانو هم دې غرڅې ته څه نه ویل، بلکې ساتنه یې ترې کوله چې دا یو لاروي سړي په خپلو سترګو ولیدل. نو له دې غرڅې څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا ته د نورو حیواناتو څخه نه یارېږې؟ غرڅې ورته په ځواب کې وویل چې یو وخت کې دا زمریان کوچنیان ول چې د دوی مور مړه شوه، نو ما د خپلو بچیانو په څیر دوی ته خواړه ورکړل او دوی مې رالوی کړل چې نن ورځ زما ساتنه کوي. چې همدا ځواب د غرڅې دلته یو طوطي هم واورېده. نو طوطي له ځان سره ارمان وکړ چې کاشکې زه هم داسې یو څوک وی چې زما ساتنه نورو کولی. نو په همدې حالت کې ترڅنګ یو مار ویني چې زخمی شوی دی، په اغزو یې لګېدلی دی. همدا طوطي سمدستي ورځي او د دې مار سره مرسته کوي، هغه اغزي ترې وباسي. مار یو څو مدته وروسته جوړیږي، خو طوطي چیچي چې طوطي د دې سره زخمی کیږي. لاروی سړی دا هم په خپلو سترګو ویني، راځي او د دې طوطي څخه پوښتنه کوي چې تا ولې له ځان سره داسې ظلم وکړ؟ طوطي ورته جواب ورکړ چې ما د غرڅې هغه خبره واورېده، نو ما هم ویل چې راځه زه به د یو چا سره مرسته وکړم، د یو چا سره به ښه وکړم چې په مقابل کې به بیرته ښه ووینم. خو لاروي سړي ډېر عجیبه ځواب ورکړ چې اول هر شخص پیژنه، د هر چا څیره وپیژنه، د هر چا شخصیت وپیژنه، با له هغه وګوره چې د مرستې وړ دی او که نه، بیا ورسره مرسته وکړه. نو هېوادوالو، د دې څخه معلومیږي چې موږ او تاسې هم په ژوند کې باید ډېر زیات پام وکړو. ډېری داسې خلک دي چې ته به ورسره ښه کوې، خو هغه په مقابل کې بیرته تا له پښو راغورځوي. خو ډېر زیات کوشش وکړئ چې اول هر څوک چې مرسته ورسره کوئ سم یې وپیژنئ چې څنګه یو شخصیت دی، بعد له هغه ورسره ښه وکړئ.